قصه ستاسي د زړونو بادشاه زه شهنشاه هارون رشید تاسو ته په دربار کې قراغلاس وایم وایه کنه ګرانه څه دې راوړي دي غل 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 او ښه غل خو دې راوستی دی یو ځل یې داسې رخ کاره کړه چې زه یې وګورم سمه ده دی څیره او دا غل یاره چې دې غل له کومه سزا ورکړو عمرانه زه حکم کوم ته لاړ شه او بهلول راوله د هغه نه پوښتنه وکړو چې غل له کومه سزا ورکړو سمه ده جناب اعلی ستاسې امر په سر سترګو پر ځای کېږي محترم بهلول صاحب محترم جناب اغلا د زړونو باچا سلامت هارون رشید دی غواړي نه پوهېږم چې بیا به څه وایي زه چې ځو سیږي په شا کوم دي که نه په شا دې وړمه زه همداسې ځمه جناب اعلی باچا سلامت ستاسې د امر پر اساس بهلول ما تاسې ته حاضر کړ بهلوله که چېرته یو کس غلا وکړي هغه ته موږ کومه سزا ورکړو ای خلیفه که چېرته هغه غل غلا عادت ګرځېدلی وي او بار بار یې کوي نو باید د هغې لاس د تنې نه جدا کړی شي او که چېرته هغې غل غلا د لږې د وجې کړي نو باید د ستا لاس د تنې نه جدا شي هغه ځکه چې ته د وخت حاکم او د وخت حاکم باید د خپل ولس د حال نه خبر اوسي چې زما ولس په کوم حال کې ژوند تیری Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.